دا وخت ډیر قیمتي دی، د دې وخت قدر پکار دی. مال او مسجد ته یو بابا راتلو، سپینه ګیره وه، مونځ به راتېرولو. نو بابا چې کله راغی ما ته وایي قاري صاحب وایي ما نه مونځ واره. ما ورته ویل بابا وایه. نو ډارکي راته وایي مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سنې هم پرېغوسته، نیمه فاتحه هم پرېغوسته او رحمان الرحیم نه چالو کړه. حیران شوم، سوچ کې لاړم. ما ته رحمان بابا یو شعر را یاد شو. رحمان بابا یو شعر دا راته دې موقع من را یاد شو چې توره ګیره مې شوه، سپینه زه حیران یم، زه رحمان خو نه عاقل او نه بالغ شوم. مې ویل کاکا دومره عمر؟ ویل سیروزي هم ډېرې ولګولې پخوا وایي داسې حال نه و، بس زده شوی دی. بیا بل مسجد ته زه لاړم، هلته یو بابا و زمونږ د کلي. موږ ته ویل قاري صاحب وایي د زوی نه یې مونځ واره. مې صحیح ده. زوی یې رشکه چلوله. نو چې زوی یې راوستو ویې درولو، ما ته وایي ما ته مونځ ښیه. ما ورته ته خو چې کم نه درځي خو راته ووایه که نه چې هغه ټیک کم درځي بس صحیح ده، چې کم نه درځي هغې نه پس درته ښیم. هغه ودرېدو په امید درولو او په ولاړه کې وایي التحیات لله. نو د تحیاتو په ولاړه ده که په ناسته ده؟ دا په قیام کې ده که قاعده کې ده؟ دا زمونږ حل دی. نو دا ټول زمونږ کمی دی. الله سبحانه وتعالی په موږ رحم وکړي، خپل بچي علماو سره بلد کړي. انشاءالله بلدو به او جمعات ته راځو، عالمان سره وخت لګوو. الله دې په دې خبرو مو تاسو ته عمل توفیق راکړي.